السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ به وئ. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک آی ډی پاسورډ معلوم کړو. مطلب که زموږ څخه خپل پاسورډ هیر شوی او یا هم ورک شوی وي، نو څنګه به موږ خپل پاسورډ لاسته راوړو. نو که غواړئ چې دغه طریقه زده کړئ، نو راځئ دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. خپل موبایل سیټینګ به خلاص کړئ. کله چې تاسو سیټینګ خلاص کړو، بیا به لاندې راشئ. نو دلته به تاسو ګوګل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګوګل باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو پاس راشئ، منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو، نو دلته سایډ ته په سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیکیورټي باندې کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ. دلته به په پاسورډ منیجر باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ، facebook.com باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې هم تاسو کلیک وکړو، نو دلته به د خپل موبایل پاسورډ او یا هم فنګر لاک ورکړئ. کله مو چې دغه ورکړل، بیا به راشئ دلته د آی آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو د خپل موبایل پاسورډ او نمبر دواړه ښکاره شي. مننه کوم، تر بلې ویډیو ښې چارې.